کرکت در افغانستان تنها یک ورزش نیست بلکه نماد غرور ملی، استقامت و امید به شمار می رود. در این اواخر در ولایت بلخ و شمال کشور اکثریت جوانان به این بازی رو آوردند. به تازگی در این ولایت مسابقات 20 آوره جام گل سرخ آغاز شد که قرار است شمار زیادی از جوانان به مدت یک هفته در این رقابت ها اشتراک ورزند. مسئولان کرکت بلخ میگویند که در این مسابقات 5 تیم حضور دارند و هر 5 تیم بازی انجام میدهد. در نسکوم تورنمنت موږ شروع کړی ده د بلخ داود خاني ګلاله په نوم تورنمنت ده او دې کې 15 دانې د ټیمونه دي. سیار ټیم دی کې 15 لوبې کوي چې یو هفته به دوام وکړي ان شاء الله. مسئول کرکت بلخ میگوید که به هدف دوام تمرینات بازیکنان در طول سال و ارتقای توانایی های آنان این چنین تورنمنت ها برگزار می شود. د لوبو مخه د دې لپاره موږ دا ټورنمنت په لاره چولای ده چې موږ ګلاله ټورنمنت هر کال په لاره چو چې د الکانو د تمرینات جاری کول لپاره او د فټنس لپاره او چې موږ الکان مخکې میچونو ته تیاری و آماده ایم. در همین حال بازیکنان کرکت بلخ میگویند که مشکلات زیادی هنوز هم در راه پیشرفت آنان وجود دارد. به گفته آنان برگزاری این گونه مسابقات بر رشد کرکت تاثیر مثبت دارد، اما نبود یک اکادمی معیاری و میدان خاکی از جمله مشکلات عمده و اساسی آنان به شمار می رود. باید کرکت بورد به آن توجه کند. ډېر خوشحاله سو داسې ټورنمنټونه په لارې اچولي دي. نماینده صاحب نه هم ډېره مننه چې سپونسران پیدا کړي دي او خاصه مشکلات خو تاسو خپله وینئ، تاسو خپله په سترګو معلومیږي. د میدان شینوالی موږ ته ډېر پکار دی ضرور. یو بل دا چې د سپونسرانو نه تجارانو نه مالی ملاتړ باید موږ نه وکړي خاصه. راه اندازی هم تو تورنمنت ها بسیار خوش هستیم که برای ما یک شانس پیدا میشه که ما به تیم ملی را پیدا کنیم و به آرزوهای خود برسیم. کرکټ بورډ ما اول خواست دا چې موږ د اول میدان جوړ کړي، ځکه چې ډېر مشکلات میدان کې خپل مشاهدان است ګراوند مخ شګي دي، خاوره ده، شین نه ده او خب فیلډینګ نه کیږي، خب هغه نه کیږي، پکې مشکلات مو ډېر دي پکې او بورډ نه خو دا ډېر خوښ دي چې موږ ته ښه اکاډمي جوړه کړي او ښه انډور جوړ کړي. گفتنی است هرچند ورزش کرکت در بلخ هنوز در سطح پایین قرار دارد، با آنچنان که برای آنان کار موثر صورت گرفته باشد نگرفته است، اما بازیکنان با وجود مشکلات زیاد به تلاش‌هایشان ادامه می‌دهند.